وخت کم پاتې زر کوه ډېره مزهداره ځوله ده نو تاسو د دې ډېر مبارک بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو په دې هیله ستاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو د اسلامي سپورتي تفریحي برنامو ترڅنګ په نننۍ برنامه کې موږ غواړو تاسو یو ښایسته گیم ولوبو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي. لکه څنګه چې ګورئ 15 کاسې 15 مڼې دي. په دغه کاسو کې به هر یو کې به موږ اوبه اچوو. مخکې له دې چې موږ اوبه واچوو ګډونوال به خپلو ځایونو ته راسي او که هر چا دا لوبه وګټله نو په دغه قوطي کې موږ ورته یوه جایزه لرو او هر چا چې وبایلله نو هغه ته به هغه مرچ به یو خوري. لومړی مقام ګټونکي ته به دا جایزه ورکوو او څلور نور ته به هغه مرچ خوري. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې ګورئ ټول ګډونوال خپل په ځایونو کې کېناستل. اوس به زه په هر یوې کاسه کې اوبه واچوم او خپل گیم به پیل کړو. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ولیدل ما په کاسو کې اوبه واچولې او ګډون کوونکي هم آماده دي. فکر کوم آماده یاستئ؟ ښه نو لکه څنګه تاسو ګورئ ګډون کوونکي آماده دي نو موږ به هم اوس ورته وخت وټاکو. 2 دقیقې وخت لري. په 2 دقیقو کې هر چا چې مڼه خلاصه کړله هغه ته به هغه قوطي کې څه جایزه ده هغه به ورکوو او چا چې وبایلله هغه ته به حتما هغه به مرچ خوري. نو اوس قدرمن لیدونکو وخت ورته ټاکو. ګیم به شروع کړو. 1 2 3 مرتضی آفرین. مرتضی الیاس آفرین. وخت کم پاتې زر کوئ. Out, 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 out. آفرین آفرین. وخت کم پاتې زر کوئ. وخت کم پاتې. الهام آوت. زموږ ګټونکی څو مدثر. وخت پای ته ورسېده. وخت پای ته ورسېده. لومړی مقام ګټونکی احمد مدثر ده. ډېر ته مبارک وي. مننه مننه. څنګه وتوانېدلی چې دا ګیم مو په بریالیتوب سره پای ته ورسوم؟ تمرین مې کړی و. ښه غټ کشونه مې پرې ولګوله. او تمرین هم کړی و. البته خوله مو ډېره غټه وله. داسې ده. ډېر بیا هم درته مبارک وي. نو موږ قدرمن لیدونکو اوس خپله هغه نامتو جایزه اوس ورکوو. نو زموږ جایزه هم دا ده. تاسې خپله لیدونکو ته ښکاره کړئ. خلاص مننه. یو قلم ده. او قلم هم ده. یو بل څه هم دي. صبر. دا زاوله هم ده. جندک زاوله واقعا ډېره مزهداره زاوله ده. نو تاسو د دې ډېر مبارک یې. په خوند یې وزدئ او خوند ترې واخلئ. مننه مننه. هیله کوم. نو اوس تاسو خو بایلونکي یاستئ. اوس به تاسو هر یو مرچ واخلئ. واخلئ یو مرچ. واخلئ یو مرچ. تاسې قدرمن لیدونکو وګورئ. قدرمن لیدونکو تاسې اوس وګورئ چې دوی مرچ خوري. مدثر عیسی ورته واړوه کامره. آفرین. وخورئ. څنګه ده خوند کوي؟ دروغ کوي. دروغ کوي. مرچ دغه ده. وخورئ. مهرباني وکړئ. مرتضی وخوره. الیاس آفرین. وخوره. صدای څنګه ده خوند دی؟ دغه ده. ټول دلته نیولی. ولې نه خورئ؟ دا تریخ ده. تریخ ده. نو ولې بایلونکي صرف ګټلې کومه ونه؟ دا به مو ګټله. قدرمنو لیدونکو خدای پاک وکړي چې ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلی اوسي دا زموږ ګیم. تر بیا چې موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یو. تاسو ټول پاک راست. خوشحاله